My dear friends, learn verb easily English in Pashto. السلام علیکم دوستان. ښه راغلاست تاسو خپل چینل SKB English Zone. نن ورځ موږ یوه ډیره مهمه موضوع زده کوو چې هغه په اړه د verb یعنی فعل. که تاسو غواړئ انګلیسي ژبه په اسانه زده کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. مننه. What is a verb؟ یعنی که تاسو څخه یو څوک دا پوښتنه یا سوال وکړي چې What is a verb؟ یعنی verb چې په انګلیش کې ورته وایي خو موږ یې په خپله ژبه کې فعل یا کار بولو. دغه فعل یا verb څه شی دی؟ تعریف یې راته وکړه. دغه رقم دغه verb په یو جملې کې څه رقم او پر څو ډوله باندې کارول کیږي چې همدغه هغه پوښتنې دي که چیرته د یو انګلیسي شاګرد دغه پوښتنو ته په ښه او مکمل ډول جوابونه ورکړي نو دا به حتما هغه څه وي چې په دې دلالت کوي چې د دې شاګرد انګلیسي ژبه تقریبا 50% کې زده ده. خیر اوس راځو اول دې پوښتنې ته جواب ورکوو چې what's a verb؟ یعنی یو verb یا فعل څه شی دی؟ Definition of verb. A verb is a word that shows an action or a state. بس خلاص چې دا یو مختصر او لنډ تعریف دی. یعنی verb هغه کلمه ده چې یو کار یعنی عمل یا حالت بیانوي. څه معنی؟ راځئ چې د همدغه مختصر تعریف نور تشریح په مثالونو کې بیان کړو. For example, I eat food. زه خواړه خورم. اوس یو خو خواړه دي چې دا یو اسم یعنی ناون دی او بل خوړل د خوړو دی چې دا بیا هر چاته معلومه ده چې دا یو کار یعنی یو فعل دی او دغه کار ته چې په دغه مثال کې لغت eat EAT ورته وضع شوی دی چې معنی یې ده خوړل. دغه کار ته بس verb ویل کیږي. بل مثال She runs fast. هغې یعنی دا ښځه تیزه منډه وهي. دلته بیا verb لغت runs RUNS دی چې معنی یې ده منډه وهل ځغستل. دا هم یو کار دی چې دا یې هغه اول جز د verb د معنی. مخکې مو دا وویل چې verb موږ ته دوه شیان بیانوي لکه فعل یعنی یو عمل یا حالت. اوس دا عمل یعنی کار تشریح په دغه دوه مثالونو کې وسوه. اوس حالت څنګه بیانوي؟ For example, they are happy. هغوی خوشحاله دي. Ali is sad. علي خوابده دي. په دغه مثالونو کې دغه خوشحالي او خوابتیا دا که تاسو فکر وکړئ دا د یو انسان حالتونه دي. دا رقم کله یو انسان خوشحاله وي کله خوابه او کله بیا پر بیل بیل حالتونه باندې وي. انشاءالله چې اوس په حالت باندې پوه شوي یاست. او په دغه مثالونو کې بیا وربونه دا لغاتونه دي لکه are is او am چې د دغه وربونو لپاره چې د to be verbs یا د helping verbs په نامه سره یادیږي. د دغه وربونو لپاره به موږ پوره یو کامله ویډیو ولرو په آینده کې انشاءالله. خو په دغه ویډیو کې زموږ هدف او مقصد دا دی چې د verb تعریف او د verb دوه ډولونه وپېژنو چې هغه دوه ډولونه په داسې ډول سره دي. Types of verbs: regular verbs and irregular verbs. هغه دوه ډولونه چې verb یې لري دا دي. اول regular verbs یعنی منظم یا ترتیب لرونکي وربونه. دا څه معنی؟ یعنی هغه وربونه چې له اول حالت یا اول فارم څخه دوهم او دریم حالت ته اړول کیږي صرف په اخره کې یوازې ed زیاتیږي چې دا د دوی قانون او قاعده ده. که ته وایې یاره ګډ سره مې په دغه تعریف په دغه قانون او قاعدې باندې سر نه شو خلاص نو راشه بیا examples. For example, I play the football. زه فوټبال کوم. play دا اوس یو ورب دی ځکه چې معنی یې ده شروع کول او دا خبره چې دا ورب دی که نه دا مو مخکې تشریح کړې ده. اوس چې موږ دغه ورب چې play دی دا اړو و دوهم یا دریم حالت ده نو په اخره کې د دغه ورب صرف ed ورزیاتو. دا رقم played چې دا یې هم دوهم او هم دریم حالت دی. که چېرته بیا ته دا سوال وکړې چې موږ نو بیا دغه ورب ولې دوهم یا دریم حالت ته اړو په څه خاطر باندې علت یې څه دی؟ د دغه پوښتنې پوره جواب به انشاءالله تاسو هغه وخت زده کړئ کله چې موږ tenses یا زمانې تشریح کړو. خو دلته زه تاسو ته داسې په لنډو او واضحو ټکو کې وایم چې verb له اول حالت څخه دوهم او دریم حالت ته تغییر خوري هغه وخت کله چې په یو جملې کې tense یا زمانه بدله شي. مثلا زمانه له حالي زمانې څخه تغییر وخوري و تیر زمانې یا راتلونکي زمانې ته یا د جملې خپل رول تغییر وخوري. او بل دا خبره چې tense څه شی دی څو ډولونه لري په همدغه ویډیو کې مو ښه په واضحه توګه بیان کړی دی. هیله کوم دغه ویډیو د سره تعقیب کړئ. او دا خبره چې د verb اول حالت ته په انګلیش کې څه وایي دوهم او دریم حالت ته بیا څه شی ویل کیږي دا به د ویډیو په اخر کې زده کړئ او تاسو هم دغه یو وفا سره وکړئ د ویډیو تر پای سره پاتې شي. خیر اوس راځو خپل هدف ته. بل مثال work چې معنی یې ده کار کول
دا یې اول حالت دی. دویم فارم یې worked او دریم حالت یې هم worked. په اخره کې صرف ed ورزیاتو ځکه دا regular verbs دي. clean چې معنا یې ده پاکول. I cleaned the room. زه وطاق پاکوم. She cleaned the bedroom. هغې یعنې دې ښځې د خوب وطاق پاک کړی دی ځکه چې دا دویم حالت یې په اخره کې ed ورزیاته شوی ده او دریم حالت یې هم cleaned په اخره کې ed زیاتېږي ځکه چې دا regular verbs دي. او پاتې شو irregular verbs یعنی غیر منظم وربونه. هغه وربونه چې خپل ځان ته یو ترتیب یا قاعده او قانون نه لري. دا بیا هغه وربونه دي چې د هغه مخکینی regular verbs برعکس دي. یعنی هیڅ یو قانون یا قاعده نه لري کله چې له اول حالت څخه دوهم یا دریم حالت ته بدلیږي بلکې د دغه کار برعکس خپل به ته خپل ذهن او فکر په کار اچوي تر څو هغه وربونه چې irregular دي وپېژنې او بل په ډېر استعمال سره پیژندل کېږي. که دا کارونه نه وي ته یې هیڅکله نسې پیژندلی او که irregular verbs یو شخص ونه پیژني یو شاګرد ونه پیژني زده یې نه کړي نو انګلیسي ژبه به یې نیمګړې پاتې وي. او موږ به هم انشاءالله د دغه irregular verbs لپاره یوه اوږده ویډیو ولرو تر څو زیات هغه وربونه پکښې راواخلو چې irregular وي په آینده کې. او اوس به موږ هم په دغه ویډیو کې یو څو دغه وربونه ذکر کړو چې irregular وي تر څو ښه ذهن او ښه فکر مو ورسېږي. For example go, went, gone. go دا اول حالت دی د ورب چې په انګلیش کې دغه حالت base form یا present form ویل کېږي یعنی حالي حاضر شکل. went دا بیا د دغه ورب دوهم حالت دی دوهم فارم دی چې دوهم حالت د ورب په انګلیش کې past simple یعنی تیر ساده حال ویل کېږي چې دغه حالت د ورب په تیر زمانه کې چې past tense ده حالت دغه دوهم فارم ته د ورب ضرورت شته. او gone دا بیا د دغه ورب دریم حالت دی چې دغه حالت دی بیا په انګلیش کې past participle ویل کېږي او دغه دریم حالت د ورب بیا په perfect tense یعنی کامل زمانه که حالي وي تیره زمانه وي او یا راتلونکې زمانه وي خو چې کامله زمانه وي له have has او had سره استعمالیږي. خیر اوس راځو نور مثالو ته. For example eat, ate, eaten. eat چې معنا یې ده خوړل ate چې دا یې اول فارم دی. دوهم حالت یې ate ate او دریم فارم یې eaten. see, saw, seen. see s-e چې دا یې اول حالت دی معنا یې ده لیدل. saw دا یې دوم فارم دی او دریم حالت یې seen. راسئ چې داسې جملې مثالونه کښېږدو دا رقم. For example I go to school. زه سکول ته ځم. دلته اول حالت د ورب استعمال شوی دی ځکه چې زمانه هم حالي او ساده ده. He went to school. هغه سکول ته تللی و چې دا یې دوهم حالت دی دغه ورب ځکه اول حالت یې go. I go to school. He went to school. دا بیا دویم حالت دی. دا ځکه خو زمانه هم past simple tense ده یعنی تیره ساده زمانه ده. I had gone to school. زه سکول ته تللی وم چې دا بیا past simple perfect tense ده یعنی دا کار دغه تلل زما و سکول ته دا کار وختي خلاصوی دی. انشاءالله چې پوه شوي به یاست چې اوس به ویډیو پر همدغه ځای باندې پای ته ورسوو. تر بلې ویډیو مو پر الله جل جلاله سپارم او ما عاجز په دعاو کې تل یاد ساتئ. او بله هیله مې له تاسو ملګرو څخه دا هم ده چې زموږ چینل د سره لایک او سبسکرایب کړي خامخه ځکه چې دا موږ ته زیاته حوصله راکوي. مننه کوم.